سلام، اوس هم څو لنډ خبرونه. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 6 ولسي وګړي ووژل شول او 2 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایاند وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د یادې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د یوې من چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې 4 مېرمنې او په ټپیانو کې 1 مېرمن هم شاملې دي. ملي دفاع وزارت د تخار په مرکز او خواجهغار ولسوالۍ کې د چاڼیزو عملیاتو له پیله خبر ورکوي. د دغه بنسټ ویاند روح الله احمدزی وایي دغه عملیات تېره شپه افغان کمانډو ځواکونو پیل او تر اوسه یې د طالبانو ګڼ ډله ییز بریدونه دفع کړي دي. د نوموړي په وینا دغه عملیات همداراز دوام لري او ډېر ژر به د دغه ولایت جګړې راکاوبه شي. د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی نن د پاکستان په رسمي بلنه دغه هیواد ته تللی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند زیاتوي دغه پلاوی به په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په یو لړ مهمه موضوعګانو خبرې وکړي. د ویل ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له درېدو وروسته له روسیې، چین او ایران وروسته دا 4م سفر دی چې طالبان د سیمې هیوادونو ته ترسره کوي. ولسمشر غني وایي اوس د حوصلې وخت دی او د قانون له مخې ټاکنیز کمیسیونونه قانوني صلاحیت او مسؤلیت لري چې رای وشمېري او پایلې یې اعلان کړي. نوموړي تېره ورځ د شهید محمد داود خان په روغتون کې په خبرو کې زیاته کړه جمهوریت تر پوښتنې لاندې نه دی او د خلکو د ارادې له مخې به د افغانستان اسلامي جمهوري نظام دوام مومي. ښاغلي غني افغان ځواکونه د اساسي قانون، ملي ارزښتونو او د هېواد د خپلواکۍ ساتونکي وبلل او زیاته یې کړه دغو ځواکونو په بشپړې بې پلوۍ د ټاکنو ملي بهیر امنیت وساته. 14 طالبان په غزني کې په څو بېلابېلو عملیاتو کې ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه عملیات تېره ورځ د اندړو او بند ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې 15 داعشیان ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه عملیات تېره ورځ په وزیر تنګي سیمه کې ترسره شوي دي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د ننګرهار په مرکز کې یو کس د سرحدي ځواکونو رینجر موټر ته د یو لاسي بم د اچولو په تور نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.